بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الف لام میم. رومیان پنځدې ځمکه کې مغلوب شوي دي او د دې خپل مغلوبوالي نه رستوبا په یو څو کال کې دننه هغوی غالب شي. خاص د الله اختیار دی اول هم او رستو هم، او دا به هغه ورځ وي چې مسلمانان به د الله په ورکړې شوي فتح خوشالیانی کوي. د الله چې چاله خوښ شي هغه له امداد ورکوي او هغه غالب او مهربان دی. دا وعده الله تعالی کړی دا. الله هیڅ کله د خپل وعده نه خلاف نه کوي، لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خلق د دنیا د ژوند بس ظاهري اړخ پیژني او د آخرت نه هغوی په خپل غافل دي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا د خلکو چرته په خپل ځان کې غور فکر اونکړو؟ الله زمکا او اسمانونه او د دې دوانو ترمنځ ټول سيزونه په حق پیدا کړی دي او د یوې خاصه مودې د پاره پیدا کړی دي، لیکن ډېر خلک د خپل رب د ملاقات نه منکر دي. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او آیا دا خلق چرته پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې دوی ته د هغه خلکو انجام په نظر راغلی وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی د دوی نه زیات طاقتور وو، هغوی زمکه ښه اړولې وه او دومره آباده کړی و چې هغومره دوی نه ده آباده کړي. هغوی خپل رسولان د روخانه نه خو سره راغلل، بیا الله په هغوی باندې ظلم کوونکې نه وو، بلکې هغوی په خپل ځان ظلم کولو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
اخر دا چې کوم خلکو بد کارونه کړی وو دا غوي انجام ډېر بد شو ځکه چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼلی وو او پاغه پوری بای ټوکی کوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون خاص الله د پیدائش ابتدا کوي هم هغه با دا دوباره پیدا کوي بیا به هم هغه ته تاسو ټول واپس کړئ شئ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت راشي په هغه ورځ با مجرمان حیران درمان پاتې شي دا غوي په جوړ کړو شریکانو کې با هیڅوک دا غوي سفارشي نوي او هغوی با د خپل شریکانو نه منکر شي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون په کوم ورځ چې هغه ساعت راشي په هغه ورځ با ټول انسانان په جدا جدا ډلو کې تقسیم شي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون کوم خلکو چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي هغوی با خوشاله خرامانه په یو باغ کې ساتل کیږي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون او کوم خلکو چې کفر کړي دي او زمونږ آیاتونه او د آخرت ملاقاتي دروغ ګڼل دي هغوی با په عذاب کې حاضر ساتل کیږي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پس تاسو تسبیح وایي د الله کله چې پتاسو ما خام شي او کله چې پتاسو سبا شي وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون په اسمانونو او پزمکه کې حمد و ثنا خاص هم داغو د پاره دا او داغو تسبیح وایي د ورځې په اخیره حصہ کې او کله چې پتاسو د ماسپخین وخت راشي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هغه د مړ نه ژوندې راوباسي او د ژوندینا مړې راوباسي او زمکلا داغه د مرګ نه رستو ژوند ورکوي دغه شان بتاسو د مرګ د حالت نه راوستل شي ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون داغه د نخونه یو دادا چې هغه تاسو د خاورینه پیدا کړی بیا داده تاسو بشر یې چې پزمکه کې رو رو خوريږي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون او داغه د نخونه یو دادا چې هغه ستاسو د پاره هم ستاسو د جنس نه خزي پیدا کړی دي د دې د پاره چې تاسو ورسره سکون حاصل کړئ او ستاسو په منځ کې مینا او رحمت پیدا کړو یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې غور او فکر کوي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
إن في ذلك لآيات للعالمين. او داغه د نخونه یو نخا د اسمانونو او د ځمکې پیدایش او ستاسو د جبو او ستاسو د رنگونو اختلاف دی. یقینا چې پدې کې ډېری نخې دي د پوهانو د پاره. ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او داغه د نخونه یو نخاس تاسو د شپې او د ورځې او د کېدل او تاسو داغونه فضل تلاش کول دي. یقینا پدې کې ډېری نخې دي دا خلکو د پاره چې خبره په غور سره اوري. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او داغه د نخونه یو دادا چې تاسو ته د اسمان برېښنا خي د یری سره هم او د تم سره هم او د اسمان نه وبراوروي بیا داغه په ذریعہ مړزمکه ژوندۍ کوي. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې د عقل نه کار اخلي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. او داغه د نخونه یو نخه دادا چې اسمان او زمکا داغه په حکم سره قائم دي. بیا چې کله هغه تاسو د زمکې نه راوبلی نو بس په یو आवाज به تاسو یو دم راوځي. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. په اسمانونو او پزمکه کې چې څوک دي داغه بندگان دي ټول داغه تابع فرمان دي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هم هغه دي چې په اول ځل پیدا کول کوي بیا خاص هم هغه به دوباره پیدا کوي او دا کار هغه ته ډیر آسان دی. په اسمانونو او پزمکه کې داغه صفت د ټولو نه اوچت دی او هغه زبردست او حکیم دی. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هغه تاسو ته هم تاسو د خپل ذات نه یو مثال درکوي. آیا کوم غلامان چې تاسو په ملکیت کې دي پاغي کې څو غلامان داسې مشته چې زمون په درکړی مال او دولت کې تاسو سره یو برابر شریک وي او تاسو داغوینا هغه سیریږي لکه څنګه چې په خپل منځ کې د خپل برابر خلکو نه یریږي. دغه شان مونږه آیاتونه صفا پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من
ناصرين. لیکن دا ظالمان بے پوهی په خپل خیالات پس روان شوي دي. اوس څوک هغه سړی لاري لرا واستي شي چې هغه الله به لاري کړی وي، د داسې خلکو خو هیڅوک مددگار نشي کېدی. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی پیروکارو یو مخزي شي خپل مخ د دې دین په طرف ټینګ کړئ، قائم شي په هغه فطرت چې الله پر ټول انسانان پیدا کړی دي. د الله د جوړ کړی شوی ساخت یعنی د انسان د جوړښت بدلې دی نشي. دا بالکل صحیح دین دی، لیکن اکثر خلکی پیژنینا. منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ټینګ ودرېږئ په دې خبره، په دې حال کې چې رجوع مو الله توي، او یریږئ دهغونه او منځ قائم کړئ، او مکیږئ د هغه مشرکانو نه چې ځان له جدا جدا دین جوړ کړي دي او په ډلو کې تقسیم شوی دي. د هر ډلې سره چې سدي پاغي کې هغه خوشاله دي. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. د خلکو دا حال دی چې کله ورته څه تکلیف ورسی نو خپل رب ته رجوع کړي او هغه ته आवाजونه کوي، بیا چې ورته هغه د خپل رحمت مزور اوسه کوي نو په هغه ساعت په هغه کې څه خلک شرک شروع کړي د پاره د دې چې زمونږ دا ورکړې شوی احسان ناشکری وکړي. ډېر خدا مزه وکړي، ډېر ضرب تاسو ته پته ولګي. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. آیا مونږه په دوی سند او دلیل نازل کړی دی چې هغه د دوی د شرک په صداقت باندې شهادت کوي. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. کله چې مونږه خلکو ته د رحمت مزه وسکو نو پاغه هغه غاوره کیږي، او کله چې پری د خپل عمل دلاسا سو مصیبت راځي نو زر نا امید کیږي. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آیا داخله ګولینا چې الله رزق فراخه کوي د هغه چا چې وغواړي او رزق تنګوي د هغه چا چې وغواړي، یقینا چې پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.
پس اے مومنا رشتہ دار لا داغ خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر لا داغ خپل حق. دا طریقه بهتره ده د هغه خلکو د پاره چې هغوی د الله رضا غواړي او هم دا خلک فلا مندون کی دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کم سود چې تاسو په دې غرض ورکوي چې د خلکو په مالونو کې شامل شي او زیات شي د الله په نس هغه زیاتی گنا او کم زکات چې تاسو د الله د رضا حاصلولو په اراده ورکوي نو دا ورکون کی په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. هغه هم الله دی چې تاسو پیدا کړی بیا یې در رزق درکړو بیا مو هم هغه مړ کوي بیا به مو هم هغه راځوندي کوي. آیا تاسو په جوړ کړو شریکانو کې څوک داسې شته چې په دې کې یو کار هم کوي؟ پاک دی هغه او ډیر اوچت دی داغه شرک نه کم چې دا خلق کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. پوچا او په دریاب کې فساد راپورته شوه دی د خلکو د خپل عمل د لاسه د پاره د دې چې الله هغوی ته د هغوی د زینو عملونو مزور اوسکوي شاید چې هغوی واپس راشي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د مخکینو تیرو شو خلکو سو انجام شوه دی په هغه کې اکثر خلک مشرکان وو. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل مخ په مضبوطیا سره د دې صحیح دین په طرف ټینګ کړه مخکې د دینا چې هغه ورځ راشي چې داغه د واپس کېدو هیڅ صورت د الله د طرف نه نشتا. په هغه ورځ با خلق د یو بل نه جدا شي. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. چا چې کفر کړي دي د کفر وبال په هغه دی او چا چې نیک عمل کړي دي هغوی د خپل ځان د پاره د فلا لار صفا کوي د پاره د دې چې الله تعالی مؤمنانو لا او نیک عمل خلکو لا د خپل فضل نه بدله ورکړي یقینا هغه کافران نه خوښوي. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
داغو په نخو کې یو دادا چې هغه هواګانی رالیږي د زیری ورکولو د پاره او تاسو ته د خپل رحمت د مزه درس کولو د پاره او د دې غرض د پاره چې کشتیانی داغو په حکم اوچلیږي او تاسو داغو فضل ولټوي او داغو شکر گزار بندگان شئ. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. او مونږ ستانه مخکي ډېر رسولان خپل قومونو ته ولېګل او هغوی ورته دروخان نه خو سره ورغلل. بیا چې کوم خلکو جرم وکړو دا غوینا مونږ بدل واغستو او په مونږ باندې دا حق وو چې د مؤمنانو مدد وکړو. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هم هغه الله دې چې هواګانی را لېږي او هغه وریځي پورته کوي بیا چې داغه څنګه فخوي هم هغه سیدا وریځي په اسمان کې خوروي او په وړو وړو غړوسو کې تقسیموي. بیا تو ویني چې د باران ساس کې د وریځ نه را پریوزي. دا باران چې کله هغه د خپل بندگانو نه پچا را ورول غواړي راو وروي نو په هغه وخت هغه خوشاله شي حالکه د دې د نازلېدونو مخکې به هغه نا امید وو. فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وګورئ د الله د رحمت دې نخوتا چې ملز مکه څنګه راځوندې کوي. یقینا هغه مړی راځوندې کوونکې دی او هغه په هر څه قادر دی. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. او کچری مونږه یو داسې هوا راولېګو چې داغه د اثر د وجنه هغه خپل فصلونه زیړ اومني نو هغه کفر کون کی پاتې کیږي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم تم روتا اورول نشي کوله نه هغه کڼو تخپل आवाज اورول شي چې تا ته شاکړی وي او روان وي او نت دا کولې شي چې وړاندې خلک نه غلاري تراولې تو خو صرف هغه چاته اورول شي چې هغوی زمون په آیاتونو ایمان راوړي او زمون حکمونو ته غاړه دي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
هغه هم الله دی چې د کمزوري حالت نه ستاسو پیدایش شروع کړو بیا د دې کمزورتیا نه رستو تاسو له طاقت درکړو بیا د دې طاقت نه رستو کمزوري او بوډاګان کړي هغه چې سغواړي هغه پیدا کوي او هغه په هر څه په دی او په هر څه قدرت لري ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت شروع شي نو مجرمان با قسمونه خوري چې مونږ خو د یو درنګ شبینا زیات نه یو پاتې شوی دغه شان به غوي د دنیا په ژوند کې دوکې خړلې وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن چاله چې علم او ایمان ورکړې شوی وو هغه به وایي چې د الله په لیک کې خطاسو د حشر د ورځې پوری پراته وای نو دا هم هغه د حشر ورځ ده لیکن تاسو ته پته نه و فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون پس دا به هغه ورځ وي چې ظالمانو تبا داغوی عذرونه هیڅ فائدہ نه ورکوي او نه به ورته دا ویل کیږي چې معافي وغواړي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون مونږ په دې قرآن کې خلق په هر طریقه په کړی دي ته کو دوی ته هر نه خراوړي خو چې کم خلکو د منلو نه انکار کړي دي هغه بوایي چې تاسو په باطل باندې یې كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دغه شان الله تعالی مهر لګوي د هغه خلکو په زړونو باندې چې هغه به علم دي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا یقینا د الله وعده رښتینی ده او هرگز تاس پک بیا نمومي هغه خلق چې هغه یقین نکوي